السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نهم درس لومړی برخه ده. عنوان په عربي ژبه کې د اسم د جمع ډولونه پیژندل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو. د قرآن ژبه عربي ده ترڅو موږ په قرآن پوه سو او له قرآن څخه پند واخلو. نو موږ څه وخت په قرآن پوهېږو؟ کله چې د قرآن ژبه زده کوو. مخکې له دې چې خپل درس شروع کړو نو غواړم چې هغه زما لیدلی حال تاسو ته بیان کړم. موږ ختم ته ولاړو، د سهار ختم و. کله چې ختم شروع سو ټولو ته یې سپارې ورکړې. نو ما هغه یو څو کسان پیژندلو چې هغو سواد نه درلود، خو بیا هم هغه سپاره چې ده ته ورسېده، سپاره یې واخیستله. نو کله چې راووتلو ما ورته وویل چې دغه تا خو قرآن نه ده زده، نو دغه دې ولې واخیست؟ ورته ویل به دې چې د ما نه ده زده. نو ما ته یې وویل چې زه تنها په قرآن لاس تېرومه، ما ته ثواب رارسېږي. ما ورته ویل چې ما خو داسې شی نه دی اورېدلی. نو قرآن دې ته نه ده راغلی چې ته لاس پرې تېر کړې. په اوس وخت کې که ته وغواړې قرآن زده کړې، ته کولی سي دغه تکنالوژي چې در سره شته، ته کولی سي چې له همدغه استفاده وکړې، یا ملا ته کښېنې. کله چې ختم ته خبر سوې چې نه و دې زده، ورته نه مې ده زده، باید ووایې چې نه مې ده زده. نو کله ختم د قرآن نیسئ، سپاره هغه چاته ورکړئ چې قرآن ویلی سي. او بله خاطره مې دا ده چې کله به جومات ته رالو نو ټولو به وایي چې نن ډېر ښه ختم و. بیا ما پوښتنه وکړه چې څنګه ښه ختم و؟ ختم وایي 2 پیازه وه پکې، شیدې وې، میوه وه، ډېر ښه ختم و. نو بیا به بله ورځ چې رالو نن ښه ختم نه و. ولې ښه ختم نه و؟ اول خو به یې ویل چې 2 پیازه نه وه، تنها شیدې وې، او بل هغه کومې مقدار پیسې چې ورکولې هغه کمې وې. نو دغه 2 شیه ما له ختمونه زده کړل. ما هېڅکله وانه اورېدو چې څوک له ختمه راغلي او ویلي چې نن په د سهار په ختم کې موږ ترجمه وکړه، موږ د قرآن دا برخه زده کړه. نو له ټولو نه مې دا هیله ده چې قرآن زده کړئ. هېڅ کله مه شرمېږئ. د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ چې دا خلک به څه ووایي. د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځو. انشاءالله قرآن به زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو. فرق نه کوي چې زموږ او ستاسې عمر څومره ده. زموږ او ستاسې هدف به دا وي چې قرآن نه خلاصوو، قرآن زده کوو. د ورځې یو آیات ووایاست، له ترجمې سره یې ووایاست. که مو نه وي زده، د جومات ملا ته کښېنئ. هغه څوک چې تاسې پېژنئ همهغه ته کښېنئ. انشاءالله خپل الله پاک وعده کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بېشکه مو قرآن اسانه کړی دی. آیا داسې څوک شته چې له قرآن څخه پند واخلي؟ نوی موخې مو څه دي؟ په عربي ژبه کې د اسم د جمع ډولونو پیژندنه. لومړی جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، د غیر انسان لپاره مؤنث جمع، د انسان لپاره ماته جمع، د غیر انسان لپاره ماته جمع. جمع د معنا له مخې نه جمع بالمعنا ورته وایي. جمع مذکر سالم څه ته وایي؟ لکه په تېر درسو کې ما وویل، هر هغه چا چې زما تېر درسونه نه یې کتلي نو هغه دې وګوري. ما په مفصله توګه په دې اړه معلومات ورکړي دي. نن غواړم تنها د جمع حالت کار وکړو. جمع مذکر سالم څه ته وایي؟ هغه جمع چې د نارینه او ښځینه انسانانو، ملایکو او جنیاتو اسمونو لپاره وي او په پای کې اونه یا اینه راځي. دلته وګورئ، رفع حالت څه شی ده؟ جمع کې وګورم، مسلمونه ترکیبي توري لري اونه. نصب حالت شی ده؟ مسلمینه ترکیبي توري لري اینه. جر حالت شی ده؟ مسلمینه. دې ته جمع مذکر سالم څه ورته ولې ورته وایي؟ په دې خاطر چې ترکیبي توري اخلي. که چیرې تاسې په قرآن کې ولیده چې ترکیبي توري جمع مذکر سالم وي نو دا خطاب نارینه او ښځو ته د دواړه پکې شامل دي. دوهم ته ځم، جمع مؤنث سالم هغه جمع چې د ښځینه اسمونو لپاره وي او د تا پر ځای اتون راځي. په تېرو درسو کې ما په مفصله توګه معلومات ورکړي دي په دې اړه. حرف حالت راځم شی ده؟ مسلماتون. نصب حالت شی ده؟ مسلماتن. جر حالت شی ده؟ مسلماتن. وګورئ ترکیبي توري لري او شی دي؟ آتون، آتن، آتن. مسلمانانې ښځې. نو دلته دا تنها دي ښځینه اسمونو لپاره راځي. د غیر انسان لپاره مؤنث جمع څه معنی؟ د غیر انسان جمع که هر ډول وي
یعنی غیر عاقل څه ورته وایي. په جمله کې د مؤنث واحد حکم وي. انشاءالله دا په راتلونکي مثالو کې په مفصله توګه ووایو. رفع حالت ته راځم، جمع یې وګورم چې ده سیاراتون، نصب حالت یې چې ده سیارات، جر حالت یې چې ده سیارات. نو دې ته شی وایي ترکیبي توري لري په پای کې آتون، آتین، آتین. دا باید له یاده کړئ چې د مؤنث واحد په حکم په جمله کې. نو انشاءالله دا په راتلونکي درسو کې وایي. څلورم د انسان لپاره جمع ماته، یعنی په عربي کې تکثیر ورته وایي. هغه جمع چې د کلمې بڼه بدلیږي د انسانانو لپاره کاریږي. ده دلته راځم حالت شی ده رفع شی ده وایي کوونکي د کار ته وایي. دلته اول راځم شی ده رجلون، رجلون چې ته وایي سړي ته وایي. مفرد یو، مثنات قسمانه دوه سړي وي څنګه وایي رجلانی. ویني ترکیبي توري شی دي آني دوه سړي سو. جمع ته وګورئ رجالون، د کلمې بڼه بیخي بدله سو. نصب حالت ته راځم رجلن، مثنا حالت ته راځم رجلیني، چې موږ تاسو ویل عیني مثنا ته وایي. رجالن د کلمې بڼه دلته بدله سو. جر حالت ته راځم مفرد کې رجلین، مثنا کې رجلیني. پورې د جمع کې بیخي د کلمې بڼه بدله سو رجالین. په دې بل سلایډ ته ځو. د غیر انسان لپاره ماته جمع څنګه ده؟ د غیر انسان لپاره ماته جمع هم په جمله کې شی ده د مؤنث واحد ګڼل کېږي. یعنی دلته راځم حالت اول شی ده رفع کتابون، کتابان هیڅ تغییر ونه لکه په مسلم جدول کې چې تاسو ویل مفرد او مثنا هیڅ تغییر نه کوي. ولې په شیش کې جمع کې وګورئ شی ده کتابون، جمع شی سو کتب. نصب حالت شی ده کتابن، جمع حالت شی سو کتبن. جر حالت شی ده کتابن. دلته راځم جمع حالت شی ده کتبن. وګورئ شی سو په جمله کې دا که چیرې وګورئ شی لري د پای غږ لري، دا په جمله کې د مؤنث واحد په توګه ګڼل کېږي. داسې ده که انشاءالله دا راتلونکي مثالو کې زه تاسو ته کار کوم. نو شپږم څنګه کولی شو چې یو اسم وپېژنو چې دا جمع ده که نه ده؟ جمع د معنا له مخې کلمه په بڼه واحد وي خو معنا یې شی وي جمع وي. لکه دلته راځم ناسون، قرنون، قومون. دا چې شی ده کلمه په بڼه کې واحد ښکارېږي. ولې چې کله معنا ته یې راسې خلک، قرنون نسل، قومون قوم یا ولس. د معنا له مخې تاسې د یو اسم جمع ولی شئ. د نننۍ درس لنډیز په عربي ژبه کې د اسم د جمع ډولونه موږ وپېژندل چې جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، د غیر انسان لپاره مؤنث جمع، د انسان لپاره ماته جمع، د غیر انسان لپاره ماته جمع او جمع د معنا له مخې دا وپېژندل. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل دا وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.